ګرانو نازول ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او خوشاله راغلی وای. خپل نوی درس ته غوږ ونیسئ. خپل نوی درس به بیا څنګه پیل کړو؟ اوس خو د تاسو زده شوې ده مبارکه کلمه. بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس، ډېره ښه مو زده شوې ده مبارکه کلمه. د تاسو د نن ورځې درس کوم درس دی؟ د تاسو د نن ورځې درس کله چې کاف، ګاف او لام د واو سره یو ځای راشي څنګه لیکل کیږي او څنګه تلفظ کیږي، اوس به زه درته وښایم. وګورئ، اوس واو او کاف یو ځای راځي، یو ځای شول. کاف او واو داسې لیکل کیږي او کو تلفظ کیږي، کو یا کو. دلته وګورئ، کو د کور په کلمه کې دغه کاف واو کو په سره رنګ مې درته لیکلی، یوه ری ورسره راغلی، کور شوی، کور. وګورئ دا څومره ښکلی کور دی. دلته یې ماشوم هم یخمالک وهي او دا کور په ډېره شنه ښایسته سیمه کې دی. کاف واو کو، یو ری ورسره راغلی په مخ کې څه شی ته جوړ شوي؟ د کور کلمه ته جوړه شوي. کاف د واو سره راغلی د یوې ری سره، کور. او اوس به ګاف د واو سره راشي. وګورئ داس په منډه منډه راځي. څه شی ته جوړي؟ ګو، ګو. ګاف واو ګو. او کله چې یو لام سره راشي ګول ته جوړي، د ګول کلمه، ګول. دغه ماشوم څه کوي؟ دلته فوټبال کوي. هغه توپ کې د پښې ته برابر کړی چې توپ چیرته ووهي، ګول کې ووهي، ګول یې کړي. هغه جال چې بند دی هغه خو تاسو پوهېږئ چې د ګول په نامه یادېږي، ګول. ګاف واو ګو، یو لام یې په مخ کې راغلی، څه شی شوي؟ ګول، ګول، ګول. ګاف د واو سره یو ځای شوی او بیا یو لام یې مخې ته راغلی، ګول. اوس لام وګورو څنګه په منډه منډه راځي چې د واو سره یو ځای شي. لام او واو یو ځای شول، داسې لیکل کیږي. ښه ورته وګورئ، لکه لام او واو د لور په کلمه کې، لور، لو، لو. لام او واو لو شوی او یوه ری ورسره راغلی، لور ته جوړه ده. دغه ښایسته نجلۍ وګورئ، دا د چا؟ لور ده. دلته څه کوي؟ دلته لګیا ده. کوم گیم دی، کومه ساتیري ده چې دا یې کوي؟ لام واو لو، یوه ری ورسره راغلی، څه شی ته جوړ شوي؟ لور، لور. او که لور یې ولولئ بیا طرف معنا ورکوي. ښه ګرانو ماشومانو، تاسو د نن ورځې درس همدومره و. خدای دې وکړه چې ښه مو زده شوی وي. نور نو مو وخت پوره شو. د خدای پامان.